موږ نه ته ډېر ښه کولی شي. خو بیا په همدې حالت کې بیرته موږ داسې خلک ولیدل چې ډېر پوهان ول، ډېر ډولې پروفیسران وو، بیرته یې جمهوریت ته شا کړله. یعنې په خپله عقیده ودرېدل. زما خو اوس که نه دا یقین دی تر مرګه پورې زه په همدې جمهوریت ولاړ یم، ځکه په حقه دی. صحیح ده، ځینې کمی او کاستیانې به پکې ځینې انسانان دي هغې که صحیح جمهوریت تطبیق دپاره کار نه دی کړی، ولې خپله د جمهوریت نظریه ډېره پاکه نظریه ده او د خلکو د عزت نظریه ده. نو ځکه نه زه فکر نه کوم، زما عقیده دا ده تر مرګه پورې په همدې عقیدې ولاړ یم. خو ځینې خلک دي، ځینې نه، افغانان زیاتره متاسفانه، ځکه خو بدلیږي چې وضعیت خرابېږي، که بدلېدی نه وضعیت به نه خرابېده. نو ستا په نظر داسې څه داسې لاملونه دي او باید څه داسې، مثلا دا اوس تاسو څومره زحمتونه وباسئ، ټوله ورځ شپه زه ینم او خدای راسي، زه کله نه کله ستا د لاسه زه جګرخونه شم چې د خلکو ته څومره مینه ورکوې، څومره زحمت وباسې. اخره کې چې ګورې بحث د چې خلاص شي بیرته هماغه خبره دغه شي، بیرته حیران پاتې شي چې تا چاته خبرې وکړې. نو دغه لاملونه څه شی دي چې د خلکو کې دا یو تیوري داسې عمیقا ورده ننوځي او تر پایه پرې ودرېږي؟ یو خو داسې ده ذهني ثبات، د ذهنونو ثبات دا له د انسانانو د ژوند له اجتماعي ثبات او له اقتصادي ثبات او له سیاسي ثبات سره تړلی ده. کله ټولنه کې ثبات نه وي، په افکارو کې ثبات نه راځي. سټیبلیټي چې راځي د یو چا په ژوند کې، مثلا یو سړی چې په یو نوښته اجتماعي حالت کې هغه سړی له همغه یو حالت سره ځان عیاروي. خو یو سړي ته چې یوه ورځ له حکومته راځي، بله ورځ د طالبانو ورته راځي، بله ورځ اسایلم اخلي له سوشاله ورته راځي، بله ورځ د هغه سړي بیا ذهن هم دغسې ورسره بدلېږي رابدلېږي. ځکه د ده هغه نه ده، په یو چوکاټ کې ذهن نه ده، یو کمفرټ زون نه لري چې په هغې کې دی واوسېږي. یو انسان چې په یو ماحول کې اوسېږي، په هغه ماحول کې ځان عیاروي، د یو ډول افکارو سره ژوند کوي، د یو ډول ارزښتونو سره ژوند کوي. د افغانانو مشکل دا ده چې هر افغان په خپل ژوند کې درې وارې لږ تر لږه خپل ماحول ټول بدل کړی. سړی په پاکستان کې دکان یې، په پاکستان کې جومات یې، په پاکستان کې کمپ یې، په پاکستان کې ښوونځی. په دې ځای جلال آباد ته راسي، ټوله دنیا ورته بدله شي. کاروبار هم وبخښه، ته خپلې خبرې ته دوام هم ورکړه، یا ما مدیریت ورکړه یا دا مهرنګ خور. دا ځینې خلک غلط کمنټ کوي، بیا ستا توجه خرابېږي ورسره. نو خبره مې دا کوله، هغه په هغه ته چې راسي، جلال آباد ته چې راسي، هلته د جومات هم بدل شي، مکتب هم بدل شي، کاروبار هم له صفره شروع شي، ماحول هم ورته بدل شي، ارزښتونه هم ورسره بدل شي. نو دا انسان درته ورته انسانان چې دي، دوی اجتماعي ثبات چې څه ونه لري، فکري ثبات هم نشي درلودی. یعنې یو علت خو دا شی دی چې موږ هغه نه لرو، په ژوند کې ثبات نه لرو. او کله ستاسې په ژوند کې ثبات نه لرئ، نو بیا په افکارو کې هم ثبات، په اذهانو کې هم ثبات راتلل مشکله دي. یو خو داسې استثنایي انسانان دي، د استثنایانو خبره نه کوم، د عمومي انسانانو په اړه د انسان نیچر دا شی دی. او بله خبره دا ده چې موږ سیاسي افکار شعوري نه انتخابوو. موږ هیڅ شی هم شعوري نه دی انتخاب کړي. موږ دغه د اسلام دین نه ده څومره ټینګ پې ولاړ یو، افغانان ډېر ټینګ په اسلام ولاړ دي. لیکن شعوري انتخاب ځکه نه ده چې د شعوري انتخاب لپاره اول شرط دا ده چې ته باید په هغه شی وپوهېږې. موږ اکثره په دې خاطر مسلمانان یو چې مور و پلار مو مسلمانان دي او په اسلامي ټولنه کې پیدا سوي یو. که چېرته موږ مور و پلار هندوان وای، کېدای شي موږ به هندوان وای، په هندوتوب به مو ډېر افتخار کولی. که چېرته مور و پلار عیسویان وای، کېدای شي په عیسوتوب هم ډېر افتخار کولی. ځکه هغه ویره به را وړکېوالې زموږ په زړونو کې مور و پلار را اچولې وه چې پام کوه د اسلام د خپل نظریې په خلاف هغه ونه کې خبره ونه کې، دوزخ ته ځې. نو یو سړی تر عمر تر پایه پورې د خپلې عقیدې په مقابل کې نه درېږي، ځکه ډارېږي. وهم ده، یو ډار ده، یو وهم ده. ډار خو د لرګي ډاري سړی، یو چا د لرګی په سر در نیولی وډارېږي ځینې. یو وهم ده، وهم چې ده هغه له داخله په انسان کې انسټالېږي. هغه دغه ماشوم ته نه وي چې موږ ورته وایو چې دوزخ ته ځې، مور یې ډاروي چې دوزخ ته ځې.
ماران دي لړمان دي داسې په دې عمر کې دته دا شیانو تلقین کې دی بیا په لویوالي باندې د دې سوچ هم نسي کولی چې دی د هغو شیانو چې دته مور و پلار ښوولي د هغې په مقابل کې ودرېږي ځکه دی په ده کې د په داخل کې وهم انسټال کړی ده نو موږ وهمي انسانان یو موږ میراثي انسانان یو موږ غیر شعوري هر انتخاب دی موږ غیر شعوري دی نه مولاک کمیونیزم شعوري انتخاب کړی نه جمهوریت شعوري انتخاب کړی دی جمهوریت 2% غړي د جمهوریت په معنا نه پوهېدل جمهوریت څه معنا جمهوري اخلاق څه معنا فلسفه جمهوریت څه شی ده د بیان ازادي څه معنا د افکارو تنوع څه معنا د کلتوري تنوع څه معنا په دغه شي باندې څوک په جمهوریت کې څو کسان په دې مسایلو باندې پوهېدل البته خپله جمهوریت خلک روزي د وخت سره د خلکو درک بهتره سوی و په دې کې شک نسته خو لیکن بیا هم نه پې پوهېدل او موږ کتل زه له 2008 کاله زه په بحثونو کې ښکېل یم او ډېر جدي بحثونه مې کول هغه وخت نه پوهېږم تاسې له ما سره بلد واست که نه واست خو زما یو فیسبوک لیک تر رګی 2009 کال یو بند سو په 2009 کې هغه مې ویبت ته لاس سره نه و فیسبوک کې در سره وم بلکل کار هدف مې دا ده چې له هغه وخته موږ په دې بحثونو اخته یو نو ما ته یو شی معلومیږي په هغو وختو کې چې موږ کوم بحثونه کول باور وکړه خلک ډېر ښه سوي دي داسې سوي دي لکه په هغه وخت کې په اول صنف کې اوس یې په شپږم او اتم صنف کې خو اوس هم ډېر زیاته فاصله او ډېر لوی مزل ورته پاتې دی بیرغ والله بالله که چا پېژند یعنې تاسو ته دا خبره بده نه شي ښکاره په 2008 کې یو وخت موږ یو څه ملګري وو د افغانستان د استقلال ورځ چې بسوله بیا به موږ یو څو موټر سره راوایستو یو بیرغ به هم بس راوایست موټرو کې په دې وزیر اکبر خان دې ځایونو کې به موټر ځغلول هغه د کابل کلچر و که نه هغه د موټرو پیرډ غوندې نو اکثره خلکو به پوښتنه رانه کوله وایي چې ګپس د استقلال په ورځ به یې پوښتنه کوله وایي چې ګپس نو هدف مې دا دی چې ډېر خلک په ابتدا کې وروسته خو د بیرغ مسله د استقلال مسله دا مسایل ډېر ښه سول لیکن په ابتدا کې دا رقم نو زه دا تا تر خبرې پورې وایم دا خلک چې ژور تړاو نه لري او هر معمولي باد هم خلک له یو ځایه بل ځای ته وړي د دې علت دا ده چې دوی ریښې نه لري فکري شعوري ریښې نه لري دوی په یو شي باندې د یو قناعت په اساس باندې نه وي ولاړ دوی ملي فکر وایه دوی فکر کوي چې پیټریوټیزم نیشنلیزم ده فکر کوي چې که یو سړي له وطن سره مینه وه بس هغه بیا د افغانیت سره مینه لري حال داسې دا دوه بېل شیان دي وطن چې دا هغه غرونه او رغونه او ښایسته وطن مو دی موږ ښایسته توتې دي ښایسته شړومبیه ده ښایسته اوبه یې دي نو ولې ښایسته خلک یې دي ولې به د سړي له وطن سره نه وي جوړه د دې وطن سره بابر پردی سړی و مغول و لیکن په افغانستان کې یو څه وخت تېر کړی و بابر ته چې چا د افغانستان د خټکي خبره وکړله د کابل د خټکي وایي بابر وژړل سترګو کې اوښکې راغلې نو افغانستان دا رقم کشش لري بهرنیانو ته یې لري هر چا ته یې لري خو له افغانستان سره مینه دا وطن پرستي نه ده وطن پرستي تر دې زیات یو شی دی هغه یو شعوري انتخاب دی د افغانستان له تاریخ سره مینه ده د افغانستان له اتلانو سره مینه ده د افغانستان له ملي ګټو سره مینه ده د افغانستان له ټولو اقوامو سره مینه ده د افغانستان له ملي وحدت سره مینه ده د افغانستان له ټیمونو د سپورت له ټیمونو له هر هغه چا سره چې افغانستان ته افتخار راوړي له هغوی سره مینه ده دا کله چې ته دغه سیټ د ارزښتونو باندې باور ولرې بیا ته ویلی چې زه وطن پرست یم لیکن داسې ته د افغانستان سره محض مینه لرې لغمان د وطن د لغمان مایان دې خوښېږي دي نو چا نه خوښېږي لغمان ښایسته وطن د خود د سړي خوښېږي نو د چا د غزني انګورو د کندهار انار نه خوښېږي واضح خبره ده خوښېږي نو دا وطن پرستي نه ده او موږ خلک چې دي په صحیح وطن پالنه باندې هم نه پوهېدل وطن پرستي هم شعوري نه ده لوستې ډېر کم خلک به داسې وګوري چې هغوی د محمود طرزی لوستی او د محمود طرزي اصلاحات او ریفورمونه او د هغه فکر د افغانستان د ملي وحدت لپاره دا د لوستی یا د شعوري په دې لار رواني دغه افغانیت چې
په د ټولو افغانانو شهید سو او یو وخت دلته افغان یوازې پښتانه ته ویل کېدو. دا خو داسې نه ده څه وایي دا تصادفي دا کار وشو. دې لپاره حکومتونو کار وکړ، ډېر متداوم کار یې ورته وکړ چې خلک یې په افغانستان کې داسې حتی افغانان کړو چې چا د افغانیت نه ځان جدا نه احساسوو. همدغه د ملي وحدت په دیګ کې په اصطلاح ټول سره یو رسیپي رانه جوړه کړه. دا کار چا وکړ؟ دې ته خلک ناست وو او دغه یعنې هدف دا دی چې په دې باندې شعوري کار وکړ. دې لپاره د علومو اکاډمي په ټنونو کتابونه ولیکل. د علومو اکاډمي عبدالحی حبیبي د افغانستان تاریخ ولیکو. دا تاریخ خو داسې نه ده لیکل سوی چې بس پیښې دې راخیستې دي کتار کړي دي تا ته کتاب جنجو کړی ده. نه، تاریخدانان د پیښو په راټولولو کې انتخابي یعنې عبدالحی حبیبي بس هر شی نه دی راخیستې چې وچ ولانده ټول راټول که بوجې کې راواچوه دا تاریخ شو. هغه راولاړ سوی دی په تاریخ کې پکې چلند کړی ده او دا ټول خلک کوي، په ټوله دنیا کې خلک کوي. په تاریخ کې د خپل ذهن مطابق یعنې د افغانستان تاریخ د افغانستان د ملي هویت په محور باندې لیکلی دی. د ملي هویت د تقویې لپاره یې په تاریخ کې انتخابي څهرې انتخابي چپټرونه راخیستي دي او دا ډېر مشروع کار دی، ډېر روا کار دی. ځکه په تاریخ کې شخړې هم شته، په تاریخ کې منازعات هم شته، په تاریخ کې ټکرونه هم شته، په تاریخ کې ناخوالې هم شته. خو ملتونه چې کله ملي تاریخ جوړوي، ملي ادبیات جوړوي یا ملي برانډونه جوړوي په لویه کې او د ملي وحدت لپاره کار کوي، هغوی ډېر سیستماټیک کار کوي د ډېرې اوږدې مودې لپاره، بالاخره هغه ته رسېږي. دا خبره دا بحث خلاصه مې د بحث دا ده چې موږ نه متاسفانه ملت پالنه شعوري لوستې وه، نه مو دین شعوري لوستی و، نه مو کمیونیزم شعوري لوستی و، نه مو جمهوریت شعوري لوستی و. موږ شعوري خلک نه یو ډېر. دا اوس دا دیوبندیان دي، دا اوس دیوبند په نظریه راغلي دي، لیکن دا اوس دوی کومه کیسه کې لګیا دي چې هله ولی مولوي صاحب اکثره دا چړیان تاسې ګورئ په دې کې. دا خو د خپل نظریه نه دی خبر، نو دوی نظریه خو بیا مولوي صاحب خو دیوبند ولیکه نه، دوی نظریه بیرته دیوبند د ویشتلو نظریه ده. دا اوس خو نه پې پوهېږي، نه هغه د خپلې خبرې په معنا نه پوهېږي. یو بله نمونه د دې دی، موږ د افغانستان اخوانیانو یو وخت اخوانیانو یو څو لیکوالانو په د جمعیت اصلاح په فیسبوک باندې دوی به ټوله ورځ د ډیموکراسي په خلاف لیکنې کولې چې دا جمهوریت کفر ده او جمهوریت چې ده د خدای پاک له حکم پرته بل چاته حکم ورکول دي او دا قوانین وضعي قوانین دي او دا پارلمانونه چې قوانین جوړوي دا خدای قانون نه جوړوي، نو قانون خو خدای جوړوي، نو پارلمان بیا پکې څه شی ده، دا خبرې به یې کولې. نو په داسې حال کې چې د دوی د اخوانیانو هغه مرکزي هسته په مصر کې د ډیموکراسي لپاره له سیسي او د مصر له فوج سره په ټکر کې وه. د ډیموکراسي لپاره یې د حسني مبارک په مقابل کې قیام وکړ. نو سړی ته خو یو وارې له خپله منشوره ځان خبر که، ته خو یو وارې له خپلو مفتیانو ورسه قرضاوي ته کښېنه چې قرضاوي په ډیموکراسي کې څه ته وایي. قرضاوي په ډیموکراسي باندې پوره رساله لیکلې ده، د ډیموکراسي په ښېګڼو باندې. دغسې دا نور راواخله، دا موږ خره چې به د دیوبند مسله پسې غږېدل. د دیوبند ملایان چې دي اکثره په ډیموکراسي قایل دي، جمهوریت باندې قایل دي. دیوبندیان چې دي دا اوس کراچي دارالعلوم ملایان دي که د هندوستان دیوبندیان دي، هغوی ټول وایي چې جمهوریت بهترین کار ده او سیکولر سیسټم چې ده بهترین سیسټم ده. لیکن دا موږ خره کله په دې خبرو پوهېږي. نو لنډه خبره یې ده، شعوري نه یو، ژور نه یو، په یو شي باندې په واقعي معنا پوهېږو نه. دین دی 40 کاله مو وډزوو لیکن پرې پوهېږو نه، سرونه پرې ورکوو خو سرونه پرې خلاصوو نه. مهرباني. ډېره مننه قرار صاحب چې نن سیریز بحث ته نه دی راغلی، ګپ شپ ته راغلی دی، تاسو سیریز پوښتنه مه کوئ ترې. داسې چل دی، صحیح ده، هغه سیریز ګپ ته نه دی راغلی، خو موږ هم کال کې یو دفعه چانس برابرېږي نو مجبور یو چې استفاده ترې وکړو د دغه نه حالاتو نه. خیر بیرته با خبره. قرار صاحب دغه زوی ډېر شوق دی، هره ورځ چې دا قرار صاحب خبرې کوي دا ګیم کوي.
څوک یې؟ سره صاحب یو بله پوښتنه به مو کوم بیا به زه هدیې لاندې ته لاړ وخت شم، سمه ده؟ ورکړي هغه هلته یې کمنټ هم وکړو ما یې ورې در واخلي که څه وایي نور بیا چې تاسې په کوم هدف باندې لایف جوړ کړی وي هغه باندې چاته هدیه دا له بهترین سالار نه ما پاسې څوک ناست دي دغه کاکا مهرباني وکړئ مهرباني موږ په خدمت کې ډېره بخښنه غواړم اغلې دي پوه شوم. قرار صاحب یو اخري پوښتنه به وکړم بیا به زه لاندې لاړ شم. مهرباني دا ستا خپل فلسفي نظر دا خپل ژوندلاره تګلاره کوم داسې غټ فلسفر نه داسې انګیزه اخلي؟ ځکه چې زه کارل مارکس هغه کله لولم د هغه ژوند یا د هغه چې وینم د هغه نه تسلیمېدل چې وینم د هغه زحمتونه چې وینم مهاجرتونه چې وینم دې کې هم که تا ور واچوې سمون خورې که چېرته فریدریش نیشه هغه ژوندلاره کې د هغه کړاوونه د هغه د ملت بیدارۍ کې زه وینم د هغې کې هم که ته ور واچوې ته سمون خورې پکې او که کله د غني خان شاعرۍ او د هغه مستۍ ته وګورم هغې کې هم ته سمون خورې. ته خپله قرار صاحب داسې کوم داسې یو افکارو سره ډېر داسې کوم یو داسې شخصیت نه ډېر متاثره شوی چې داسې یو ژوند دی یعنې نه هیله کېږم نه اینم دی چې ګوره ته خپله د 2009 شاید هغې نه د مخکې هم فعالیتونه ډېر شوي اوس خو بیا هغې نه بعد فیسبوکونه راغلل رسني شول سیستمونه یعنې کوم داسې لاملونه دي یا کوم داسې فکټورونه دي چې نه تسلیمېدونکي او خپله تګلاره دې هم تر اوسه نه ده بدله کړې ښکلي او ډېر نازولي انډیوالان دې هم له لارې لاړل خو خپله نظریه باندې کلک ولاړې لکه زما چې که نه که کارل مارکس چې کله زه لوړم هغه صحیح ده موږ ورسره مخالفت لرو یا عقیدې سره یا شي سره خو د هغه نه تسلیمېدل ډیر خوندور دي ځکه چې هغه هیڅ چاته نه تسلیمېده هیڅ یو ملک ته تسلیم نشه هیڅ یو حالاتو ته مشکلاتو ته حتی هغه رزق و روزي ډوډۍ خوړل هم نه درلودل خو تسلیمېدو نه. ته خپله داسې یو کوم یو داسې یا خپله داسې یو خپله جدا تګلاره لرې ځکه چې سید موږ پښتانه خپل ډېر غټ غټ عالمان غټ غټ پروفیسران لرو خو موږ نړیوال نه کړل موږ ډېر هغه که نه یو ورځ تاسو خبره کوله د خوشحال خان بابا خبره کوله سید جمال الدین افغان داسې نور سید جمال الدین موږ نه لاړلو چې مشهور شو که موږ سره وی هغه به هم چا نه پېژنده نو ته خپله داسې کوم یو تګلارې سره ولاړې؟ والله زه رښتیا درته وایم زه اول خو دا ده چې ډېر د هغه څخه نه یم ده چې ډېر د کتابي سړی نه یم بعضې خلک ډېر په کتاب پورې نښتي او افکار یې ډېر له کتابه راخیستي زه په کتابونو کې یوازې خپله تجربه پکې کنفرم کوم کله چې خپل یو فکر ولرم د هغه فکر د حمایې لپاره کتاب لولم د هغه فکر د تایید لپاره چې یوازې یو کنفرمیشن ځین راواخلم یعنې ته باور وکړه اکثره ملګري ما ته وایي که نه دا موږ چې دغه د اسلامي فکر نقد کوو که نه د معاصرو اسلامي متفکرینو افکار او دا جهادیزم او دا اسلامکاري او دا مسایل داسې په کوم وخت کې په 2009 کې چې به موږ کوم بحثونه له ملګرو سره کول اکثره ملګري راته وایي چې دا وروسته چې کوم متفکرین را پیدا سو هغه کوم خبرې چې موږ کولې هغه ټول یو ډول کنفرم شوې که نه مثلا هغه عدنان ابراهیم یو څوک دی چې په هغه وختو کې مو خو وروسته په میډیا کې لږ ډېر مشهور سوشل میډیا ته راغی یا دا غامدي ده یا مثلا نور ریفورمستان دي دا د محمد قطب ده یا مثلا څه دغه نوي خلک چې دي زه موږ خپله تجربه درلوده تجربه د افغانانو ډېره غني تجربه ده یعنی زه فکر کوم چې د افغانانو په اندازه غني تجربه ښایي په دې نږدې خطه کې څوک ونه لري بل هېواد یې ونه لري دا اوس مخکې ما کومه خبره وکړه چې موږ په دې کم عمر کې هر افغان 3-4 واري د ژوند ټول ماحول یې بدل کړی دا په خپله له یو طرفه خو یو فاجعه ده چې یو انسان څو وارې په ژوند کې موقعیت بدل کړي ټول له سره هر څه را شروع کړي خو له بل طرفه دا ډېره لویه غنامندي ده یو سړی دی په وزیرستان کې کور جوړ کړی و هلته د هغه ځای په ژوند کې ځان عیار کړی و بیا هغه سړی راغی په کابل کې ځان له ژوند سره عیار کړو بیا هغه سړی راغی په واشنګټن کې ځان له عیار کړو بیا راغی په کاناډا کې او دا هر یو چې دی یو بشپړ سیټ دی یعنې مختلف ژوند دی مختلف ارزښتونه دي مختلف له لباس رانیولي from top to top د ګوتو له بټې ګوتې رانیولې سر تر ویښتو پورې دا هر څه موږ بدل کړي دي
یعنی که ته د واڼه قرار وګورې، د وزیرستان قرار وګورې، بیا د کابل وګورې، بیا د پېښور وګورې، بیا د مدرسې وګورې، بیا د واشنګټن وګورې، بیا د کاناډا وګورې، باور په خدای وکړه که بیخي سره وپېژنئ دا څوک ده دا څوک ده. او دا یوازې خپله خبره نه درته کوم، د ټولو دغه حال دی. موږ تاسې په ژوند کې مونرکي خو لا تر موږ تاسې لږ مخکې تېره سوې وه، خو دومره مخکې ځکه نه وه چې د موږ تاسې مور و پلار ټول د همغه شاهي نظام خبرې کولې. مونرکي، بیا ورپسې جمهوریت، بیا ورپسې چپي، بیا ورپسې انارکي، بیا ورپسې امارت، بیا ورپسې جمهوریت، بیا ورپسې امارت. اووه حکومته د یو 40 کلن افغان په ژوند کې تېر سوي دي. 7 حکومتونه. او دا داسې نه و چې یو حکومت او لکه د بېنظیر حکومت او د نواز شریف حکومتونه چې بدلیږي، نه، له هر حکومت سره بیا هم زموږ له د ټولو نوکانو تر د سر تر ویښتانو پورې هر څه بدل سوي. لباسونه مو ورسره بدل سوي دي، څیرې مو ورسره بدل سوي دي، ژبه او اصلاحات مو ورسره بدل سوي دي، دا ټول شیان مو ورسره بدل سوي. یعنې چپي نظریه و د شاهي حکومت لاندې ژوند کول څومره تفاوت و، بیا وروسته اخوانیان او چپیان څومره تفاوت و، بیا طالبان او اخوانیان څومره تفاوت و، بیا جمهوریت او طالب څومره تفاوت و، بیا اوس طالب بیرته له طالب سره څومره تفاوت کړی. دغه خبرې چې دي دا له یو طرفه خو ډېره لویه فاجعه ده د یو ملت لپاره چې دومره په نارامۍ کې ژوند وکړي. ځکه مخکې موږ خبره وکړه سټیبلیټي نه لرو، موږ نه مالي سټیبلیټي لرو. دا موږ چې نن سټیبل نه یو، زه په 40 کلنۍ کې خلک د تقاعد کېدلو په غم کې دي. زه اوس په دې عمر کې د کار راپیلولو په غم کې یم. دا چې نه لرو خو دا خو ډېره دردونکې تجربه ده چې نور انسانان په دې عمر کې نور ځانونه هوسا کوي، موږ په دې عمر کې نوي ځانونه ستړي کوو، نوي دغه حالت ته داخلېږو. خو لیکن په بل اعتبار د تجربې په اعتبار بیا دا ډېره رچ تجربه ده. افغانان که چېرته رښتیا د تعبیر قوه پیدا کړي، افغانان لیکل وکړي او افغانان لږ څه دغه خپل افکار، خپله تجربه د مطالعې په وسیله باندې کنفرم کړي، لکه دا مخکې چې ما درته وویل چې د تا خپل سرګذشت ده، د کمیونیزم په اړه ستا خپله تجربه ده، راواخله دغه ولوله، د انیمل فارم کتاب ولوله، ستا ته دغسې تا ته هغه خپله تجربه او هغه سره یو رابطه پیدا کړي، یا نور داسې افکار ولوله. نو زه خپله ډېر هغه نه یم، ډېر له هېچا هم ډېر نه یم متاثره نهایي ډېر. البته په نوي ځواني کې چې به مو هر سړی ولوست، یو څو ورځې به م فکر کاوه چې زه بس همغه سړی یم، چې هغه به مو بروسلي په باره کې ما یو کتاب لوستی و، بس ټوله ورځ به بروسلي وم، په دا خپل ذهن کې بروسلي وم خلاص، او ټوله ورځ به م لغتې والې. په هغه وخت کې ټایچي کانفو موږ لوست. د سید جمال الدین افغان اثار چې ما ولوستل، سید جمال الدین افغان طبعا ځینې متاثره ولو هغه وخت کې، ځکه هغه داسې ولو چې یو اسلامي ریفورمیسټ و، نو د هغه نه موږ په هغه اعتبار ډېر متاثره وو. ما اوس هم په یادېږي یوه مقاله یې ما لوستې وه دغه د هغه په باره کې د عصري علم او د دیني علم په باره کې، چې لیکلي وو چې د عصري علم چې دی په دیني علم کې دا فلسفه نسته، فلسفه ځینې ابسنټ سوې ده، نو مفهوم یې له لاسه ورکړی. مثال یې ورکړی و چې د منطق کتاب موږ یو ملا څراغ ته ناستي او د منطقو کتابونو نومونه یې اخیستي وو چې دا پلانی کتاب یې مخ ته ایښی، او تر ساره پورې دی په دې فکر نه کوي چې دا څراغ ولې لګېږي، دا اور چې لګېږي دا کومه عملیه ده، دا تیل کوم انګریډینټس لري چې دا د اور د رامنځته کېدلو سبب کېږي، دا رڼا له څه شي را تولیدېږي، دا حرارت څه شی ده. په دغه شي باندې په دا اصل ده ویلی چې په دا 200 کاله کې د ملا سره له دې چې د منطقو د کتاب هدف دا شی ده چې دی باید کشف وکړي د هغه په وسیله، یعنې د منطقو نور څه د فلسفې نور څه هدف دی، خو دا داسې ته سوالونو ته جواب وایه، نه وایي کشف وکړې، نو د تا د علم په دې نه ده قادر چې کشف درته وکړي، نو چې نه ده قادر نو خو دا نه ده د کار شی، دا د ارسطو منطق یې نقد کړی و. نو په هر صورت د هغه نه متاثره و. اقبال هم په خپل وخت کې لوست ډېر ځینې متاثره و، یو څه وخت هم بیخي داسې کړی و چې کته پورته به م کوو. زه په اخوانیانو کې ما دا قرضاوي ډېر ژور لوستی دی، ډاکټر یوسف قرضاوي،
د ده اثار هم لوستي، البته اخوانیان هم اکثره لوستي دي، ځکه په هغه وخت کې د موږ لپاره همغه ایډیالز همدوی ایښودل سوي اوس دغه خلک ایډیالز دي. نو دوی محمد غزالي کتابونه دا مو ډېر په هغه کې په شد و مد لوستي دي. دغه متفکرین غربي متفکرین ډېر ناوخته ولوستل چې رښتیا درته وایم. البته نظریاتو ته مو په هغه کې الهام درلود وخت ناوخته، خو داسې دغه مو نه ولوستي، ښه ژور مو نه ولوستي. یو خو نه و د موږ په محیط کې اجازه هم نه وله چې یعنې د مارکس کتاب به هلته تا چېرته پیدا کولی شي په لاس درتلی. ما اکثره کتابونه د خپله شخصي کتابخانه مې د هغه نه را جوړه کړه. ده کابل چې چور سو، بیا د کابل کتابونه ډېر پېښور ته راغلل، په سړکونو به پراته وو. نو په دغو کتابو کې زما به چې 5 روپۍ به م پیدا کړې، بس هغه کتابونه به اکثره پوښونه م شکېدلي وو. دا ټول کتابونه چې ما اخیستي دي پښتو کتابونه له دغو ځایونو مې اخیستي دي، او ډېرو په هغه غریبۍ کې مې په دغو شیانو ډېرې روپۍ ورکړي. داسې ډېر هغه تغییر چې زما په ژوند کې راوست هغه دا د عبدالجلیل وجدي زموږ تاسې یو لیکوال و، د ده یو 2 اثار هغه ما ته راکړو. پروفیسر رسول امین د خدای پاک وبخښي، د ده دفتر ته زه یو چا ور معرفي کړم، دا د خوست والي و الیاس وحدت صاحب. دا نوی راغلی دی طالب و او زخمی سوی و، بیا دی په دې له یو بل زخمي سره د دغه ته راغلی و د شیرپاو هسپتال ته. بیا په شیرپاو هسپتال کې د ډاکټر پښتونیار په نامه باندې د انستیزي یو ډاکټر و. دا پښتونیار چې و بیا دا د رسول امین صاحب ملګری و، او دا دغه و ملت پال و. نو بیا د پښتونیار د الیاس وحدت تر تاثیر لاندې راوستی و. ده ته به کتابونه ورکول، ورته ویلي و چې ته خو جهاد دې م کوه، هغه دې م کوه، دا اسلام او کفر هم پاله، خو دلته دا کتابونه هم در سره لوله. نو د الیاس وحدت یې ډېر دې شیانو راګرم کړی و. نو الیاس بیا زموږ هغه ته راغی، موږ یو چېرته په یو معهد کې درس وایو، نو دی هلته راغی، ما هلته یو شعر ووایو، یو مذهبي شعر مې ووایو په سټیج باندې. نو ده ته یې ډېر خوند ورکړو دا زما شعر. البته ده ته یې خوند ورکړو، خو هلته په هغه کې لږ چکچکې چکچکې خو نه وې، د الله اکبر نارې وې که څه شی و، خو د هغه تشویق شوم په شعر باندې. نو بیا یې ما ته یو تحفه راکړه عربانو. داسې هغه تحفه ما څنګه واخیسته، الیاس وحدت لاندې لږ کمین کې تیار راته ولاړ و. ما ته ویل چې ته خو ډېر ښه شعرونه لیکې، ته خو داسې هغه تکړه یې، ته خو دا ده، راځه زه تا چېرته بوځم. نو مال بس ښه خبره ده، راځه چې ځو. نو زه یې سیده د رسول امین دفتر ته بوتلم. بیا رسول امین دفتر ته چې ولاړم هلته هغوی دغه درلودل، نوي یو د مطالعاتو مرکز جوړ کړی و، کتابونه به یې خلکو ته دوی به چاپول، د هلته بیا به یې تکثیرول. نو به زه ور معرفي کړم، بیا به یو کتاب ما ته راکوو. هیوادمل صاحب په هغو وختو کې پېښور کې د مهاجرت کیس ته منتظر پروت و، او ډېر سخت په تنګ هم و، تهدید هم و ډېر زیات. خو هغه د رسول امین په دفتر کې به ناست و، بس هملته به یې خپل مجله چاپوله. نو هغه به لږ شفقت را باندې کول، داسې به ورغلو یو کتاب متاب به یې راکوو. نو هغه لنډې مودې مطالعه داسې یو کال اندازه زه هلته پاته سوم. په هغو کتابونو کې بس مې بیا داسې پوخ سر خلاص و، ځکه ما په ذهن کې تیار ځینې سوالونه و. بیا هم هغه خبره وه، مثلا د هغه مسله د ISIS د افغانانو مشران ترور کول. په دې مسله باندې زه ژور نه پوهېدم، خو پوهېدم ځکه زموږ خپل خاندان هم سیاسي خاندان و. زما تره چې و هغه د جهادیانو کې وزیر و، هغه د موږ حجره چې و هغه بیخي ټوله ورځ به د سیاسي بحثونه پکې کېدل. نو موږ یو همصنفی و، د عزیز الفت زوی و. عزیز الفت د ګل پاچا الفت زوی و، او ګل پاچا الفت خو نو تاسو پېژنئ، د افغانستان یو ډېر متفکر لیکوال دی. نو دغه عزیز الفت حکمتیار شهید کو، ګلبدین د عزیز الفت شهید کو. بیا د عزیز الفت زوی له موږ سره په مکتب کې و، دی به ګلبدین ته ډېرې بدې ښکنځلې کولې، او ما ته به یې خوند نه راکاوه. بله ورځ ورسره په جنجال شوم، البته بله ورځ که دې ښکنځله وکړه، داسې بس یواسې به چې خو جنګ هم سو، یو چا سره خلاص کړو. کور ته ولاړم، تره ته مې کیسه وکړم، همدغسې یو سړی ده، وایي چې ما پلار ګلبدین را وژلی ده او ګلبدین ته کنځاوې کوي. زه نو ډېر هغه وم، ماشوم وم. نو تره مې راته وویل، وایي هغه سړی رښتیا وایي، د هغه پلار ګلبدین خو یاد نه کړو، ایسا یې یاد کړو، ځکه حکمتیار موږ تره خپله ګلبدین د ډلې سړی و.
نو هغه راته وویل چې عزیز الفت ډېر پوه سړی و، ډېر عالم سړی و او ډېر ښه سړی و او ISI شهید کړو. نو هغه خبره زما په ذهن کې و. بل دغه عبدالحکیم کټوازی چې شهید سو، دا د شهادت په ورځ زموږ کور ته راغلی و. دی و یو بل نفر هم په همغه هغه کې ورسره شهید سو. دا دواړه زموږ کور ته په همغه ورځ راغلي وو. نو دا مې په یاد ده چې مثلا شهید سو. دغه کیسه ماته معلومه وه چې دلته ترور نه کېږي. خپله د موږ د تره ته تهدیدونه وسول، اخطارونه، کله چې هغه د ګلبدین نه ولاړ د ISI به کور ته هغه راغورځولې، شیشې به یې راغورځولې، 2-3 وارې یې ډارولو لپاره یې دا کار کوو. نو دا سوال زما په ذهن کې و چې د افغانان ولې ترور کېږي، دلته دا فضا څه شی ده. او په دې کې ماته د عبدالجلیل وجدي یو کتاب د افغانستان د لویې لوبې سټیج دغه لاسته راغی او په دې کې نو د هغه مسله. او بل د رستار ترک یو کتاب و د افغانستان د واک جوړښتونه. دغه د واک جوړښتونه د رستار ترک کتاب ډېر مهم کتاب و. په دې کې د افغانستان ټولنیز بافت تشریح کړی و او په دې کې بیا مشخصا په قومي هغه غږېدلی و، قومي مشرانو او بیا د ISI لخوا د قومي مشرانو ترور په انګیزه باندې. دغه موضوع چې ما ولوستله ډېر هغه کړم، متوجه کړم مسایلو ته، ځکه یو خو هغه ترورونه زما تر سترګو تېر وو، بله د عزیز الفت کیسه راته یاده وه، د نورو کیسه راته یاده وه. بل دغه یو انسان سړي ته ذهن کې سوالونه وي. نو ستاسو جواب ته بیرته راسم. زه خپله ما یوازې دومره کړي دي چې د دغو خلکو په کتابو کې مې خپل افکار بیرته تللي دي د دوی په هغه باندې، یا کنفرم کړي دي د دوی نه. نو هغه او دا ډېره ښه طریقه هم د سړی په ژوند کې هغه وکړي، په خپله فکر وکړي، ځکه د بل چا فکر راخیستل دا خو یو خو دا ده چې یو ډول سړی طفیلي مخته کېږي، لکه سړی چې بل چا په وجود باندې اوسي. په خپله د تفکر خاصیه ده، کریټیکل تھینکینګ نه ده، دا په انسان کې نهایي مهمه ده. چېرته یو انسان په کریټیکل تھینکینګ باندې یو موقف ته رسېدل، چېرته یو انسان د بل چا د کتاب په زور یو چېرته رسېدل، دا فرق لري. که څه هم هر کتاب کریټیکل تھینکینګ لوړولو کې کومک کوي، خو دا هغه خلک ډېر موفق دي. اوس موږ ډېر داسې خلک درلودل چې د اخوانیانو په نصاب کې ډېر زبور فیلسوفان جوړ شو. لکه مثلا خدای پاک دې وبخي، اوس استاد عاطف و د جمعیت اصلاح یو ډېر مخور غړی و، بیا دغه سو، بیا چا وویست جمهوریت په اواخرو کې طالبانو ترور کړی، هر چا چې ترور کړ خو ترور سو. دغه عاطف چې و دا نهایي جرار سړی و او نهایي ریفرنشل سړی و، او دته چې په سټیج ته به کېنوست حوالې به یې درکولې، آیتونه، حدیثونه. لیکن زه قسم درته خورم ټول نور شخصیت ته یې په احترام، په زرو فکرونو کې یو فکر هم د خپل نه و، ځکه د فکر سړی ونه، د فکر سړی نه و، د هغه سړی و که نه، د بل چا په افکارو اوسېدونکي خلک و. داسې خلک چې محض مطالعه کوي او خپله فکر نه کوي، خپله کریټیکل تھینکینګ نه لري، د خپلې ټولنې بصیرت ته او علم ته او تجربې ته اهمیت نه ورکوي، هغه خلک هم خرابېږي. د کتاب بلبلان جن جوړېږي او کتاب کله کله سړی له واقعیته لرې بیایي. وښایي تا به دومره معلومات نه غوښتل، ما لږ ډېر معلومات درکړل، او دا په خپله د ساده سړي نښه ده چې ډېر معلومات خلکو ته ورکوي. بس نه داسې نه ده. دغه دی وایي موسی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې د کوم امتي به ښې وایي، د آخري زمانې امتي وایي، ځکه چې هغه به بیا خبرې غواړي چې ستاسو د خولې وباسي. نو دغه دی، موږ هم همدغسې حالت ده چې موږ غواړو چې تاسو واورو. ډېره مننه، عزتمند شئ. سلامات اوسئ، ژوندي اوسئ. او اغلې هدیې مهرباني وکړئ تاسو لږ خبره کوه. سلام علیکم هیلو ټولو دوستانو ته. تاسو ټول کوم سلام کوم. خو کله دري کله پښتو غږیږم، مشکل خو نشته. نه هیڅ مشکل نشته. پیږم خو وګایم زه بیا سم دري نه سم ویلای، لږ په نس موړم بیا سم وایم. یا تاسو د ما سوالو ته په پښتو ځواب وایئ، خوشحاله کیږم. مهربان. اول که در قسمتی که پیشتر شما گفتین قرار صاحب موضوعی را که اشاره کردین که یکی که انسان بر خودش حاکم می باشد، یکی که حاکمیت خود از دیگران میگیره، بسیار مهم است. البته من دریش هم میگم، میفهم که شما پشتویش گفتین. یکی انسان است که
از خودش تفکر ایجاد میکنه و یکی است که تفکر دیگران را جذب میکنه، مثل یک آین رو باوره. این بسیار فرق کلان داره و به خاطر از این کسی که خودش تفکر ایجاد میکنه امو برقی است که به یک گروپ میرسانه خود. در واقع ما گروپ میبینیم که روشنی میاره اما ما برق دیده نمیتونیم. انسانی که خودش تفکر ایجاد میکنه مثل برقی است که دیده نمیشه اما نه قابل دید است نه قابل حس است، ولی وقتی که دایش دست بزنی وقتی احساس میکنی که وجود داره. و شما بیشتر قسمی که به قسمت وطن اشاره کردین که وطن دوستی تا وطن پرستی بسیار فاصله داره. این کاملا طبیعی است و شما بسیار یک نکته اساس و باریک اشاره کردین که وطن باید در نظر گرفته شد. بالفرض کل ما کسایی که در افغانستان ما در مونجا خپوری کریدی البته مون زیگیدل شوی دی مور پلا دا هغه شیان دی چې مونږ یې ورسره عادت کړی ده. وای په هغه کې یو ضرب المثل دی، وای د از محبت که د عادت خطرناکتر است. دا ولی چې مونږ یو شی محبت چې کړی که یې کله زړه دی ټوټه شو نو نور هغه ستا په درد نه خوري، ته پیږې هغه پاتې شو. مثلا اوس که زموږ مور او پلار خدای نخواسته له دې دنیا نه لاړه شي، مونږ یې منو چې هغوی تړي ده، ورته دعا کوو، لاس ورته پورته کوو، زړه مو صبر کیږي. خو هیڅ کله د افغانستان زموږ زړه نه صبر کیږي ځکه هغه نه مري، هغه ژوندی ده، تلپاتې ده. نو خبر دا دی چې کله مونږ یې دا یو کس چې وایي زه وطن پاله یم، زه هیواد پاله یم، زه خپل هیوادوالو ته مینه لرم، دا بیخی فرق کوي. وطن دوستی با وطن کردن معلوم نمیشه، وطن دوستی با خواندنهای میهنی معلوم نمیشه، وطن دوستی با لباسای ملی معلوم نمیشه. این یک چیز است که عرف است، فرهنگ است، عادت است که ما با او بزرگ شدیم و او را جذب خود کردیم، مثل که سر اسفنج آب پرتی. وطن دوستی با این نمیشه که ما شعارهای ضد مردمی یا شعارهای ضد حکومتی یا نظامی یا هر حکومت کنجا باشه ما بر از بتیم یا او را حمایت کنیم یا از او متنفر باشیم. وطن دوستی بالفرض من تمام روز میشینم خواندنهای میهنی میشنوم، لباس میهنی میپوشم و شعارهای میهنی میتم، در حالی که هیچ قدم برای پیشرفت از او کار نمی کنم. ولی یک کس است کاملا زبان اصلا در افغانستان پیدا نشده، چون میفهم من افغان هستم نسبا، درس میخوانه، در مورد افغانستان تحقیق میکنه، هرگز شعار نمیده، وقت خود در شعار دادن تیر نمیکنه، وقت خود در تن کردن تیر نمیکنه، وقت خود با آهنگای میهنی تیر نمیکنه، بلکه بر از اون میشینه ساختار جور میکنه، پلان جور میکنه، انتقاد نمیکنه، پیشنهاد میکنه، بر از او کتاب مینویسه، بر از او دلیل نمینویسه. این فرق است با میهن دوستی و ای که یک کس وطن دوستی و کسی که وطن پرست است. وطن پرست بنیادی کار میکنه، وطن دوست فقط امو محبت را که نسبت به وطن داره بیان میکنه. البته این نظر ما بود، ببخشین. نه خواهش میکنم، بسیار یک اضافه خوب بود به مو بحث. اصلی بحث همیست که زه به بیرته پښتو ته واوړم لږ اسانه کېږي راته هغه رقم. اصلي بحث دا ده چې وطن پرستي او وطن دوستي فرق لري. پیټریوټیزم چې دی هغه په انسان کې طبیعي موجودي، هغه یو طبیعي میلان دی، او وطن پرستي چې ده هغه طبیعي نه ده، یعنی هغه یو بین الاذهاني قرارداد دی د خلکو ترمنځ چې هغه اجتماعي قرارداد هم ورته ویلی سي. یو کتله د انسانانو ده، دوی په یو ځای کې اوسیږي، د خپل شهروندۍ په اعتبار د سټیزنشپ په بنیاد باندې یا په بل هر بنیاد باندې چې دوی سره هر رابطه چې دوی ترمنځ ده هغه دوی په سټیزنشپ بدلوي. او بیا راځي اکثره د ملتونه خپل د قرارداد په یو مسوده اړوي چې هغه وروسته په قانون اړوي په اصطلاح، چې هغه د هغه هېواد اساسي قانون په یو لیکلي شکل باندې. دا بیا د دوی دغه شي ته ژمنتیا او کومه اضافه چې هغه لیدې پې وکړه هغه دا ده چې وطن پرستي یوازې وطن دوستي یا د وطن مینه چې ده دا یوازې یو عاطفي شی ده، ایموشنل ده، خو وطن پرستي چې ده هغه بیا یوازې عاطفي نه ده، هغه بیا د عاطفي تر څنګ
یو عقلي کار دی، یو عقلي تدبیر دی چې ته یې د خپلې ټولنې لپاره لرې. د هغې لپاره بیا پلان جوړوي. وطن پرستي بیا په پلان باندې کېږي چې یو څوک غواړي چې یو نیشن د هغه په حیث باندې د یو نیشن په حیث باندې یو کتله د انسانانو تبارز وکړي، نو بیا د هغې لپاره د ملي هویت تراشل کېږي. یعنې داسې نه ده چې هغه طبیعي شکل درسته ده چې اجتماعي مناسبات په طبیعي شکل موجود دي. موږ تاسې په دې کې ډېر لاکي یو د افغانستان خلک چې موږ خپل ملت مصنوعي نه دی را جوړ کړی، ملت مو ټول مصنوعي نه دی را جوړ کړی. فقط د هغه لپاره مو دغه اجتماعي قرارداد داسې دی دا موږ په لاس را جوړ کړی ده. نور هغه ارګانیکه کتله د ملت موجوده وه، دلته خلک موجود وو د زرګونو کلونو څخه. د افغانستان اکثره غټ قومونه همدلته اوسېدل، یو له بل سره یې ډېر ښه مناسبات درلودل، مشترک تاریخ یې درلود، ډېر قوي مشترک تاریخ یې درلود، مشترکه جغرافیه یې درلوده. مشترکه جغرافیه په دې معنا چې جغرافیه یې په اقتصادي لحاظ باندې او په نورو د طبیعي منابعو په اعتبار سره تړلې وه. دا د افغانستان لپاره ډېر لوی پلس پوینټ دی. موږ یو استاد و، هغه به کله کله غږېدو، د دې هندوکش د غرونو خبره بې کوله، وایي دا داسې دي د افغانستان په وجود کې لکه د ماهي په وجود کې دغه د ملا تیر، د ماهي د ملا له تیره چې د لشي ورته وایي په اصطلاح هډوکي خپرېږي، دا د ماهي غوښه ټوله په ځان راټولوي. نو دا د هندوکش د غرونو سلسلې چې دي، د بابا د غرونو سلسله ده، د افغانستان د غرونو د کوم سلسله چې ده، له دې چې د اوبو کوم سرچینې راځي، دا دغه د اوبو د آبیارۍ د شبکو په وسیله باندې کمیونټیانې سره وصل کوي او سره بافت ورکوي. نو دا ملت چې دی او بل په هغه په اعتبار باندې تجارتي زنجیرو کې هم دا خلک سره وصل وو، په دیني مناسباتو کې هم سره وصل وو، قرابتونه او خپلوۍ هم د افغانستان د خلکو ترمنځ ډېر په قوت موجودې وې، تاریخي افتخارات هم اکثریت د دوی مشترک وو. دغه طبیعي ټولنه د ارګانیکه ټولنه چې دلته موجوده وه، خلک وایي د لمدې خټې لږ اوبه داروي. نو دغه ټولنه تیاره موجوده وه او خلک راغلل، د موږ تاسې فاضلانو، د موږ تاسې علما راغلل، متفکرین راغلل، محمود طرزي نوم به مخکې واخیست. دوی راغلل د همدې لمدې خټې ته یې په اصطلاح لږ نورې اوبه ور واچولې چې له دې ته یو شیپ ورکړي، یو شکل ورکړي. موږ چې اوس د طالبانو ډارېږو، په دې ډارېږو چې دوی دغه بین الاذهاني قرارداد ورته وایي، اجتماعي قرارداد ورته وایي، دا زموږ له منځه وړي. یعنې طالب دا اوس د موریانې په شکل را لګېدلی ده. ستاسې ټول تاریخ له تاریخ سره مو دښمني کوي، تاریخي څلې ویجاړوي او کوشش کوي چې ری برانډینګ وکړي د افغانستان، او ری برانډینګ د افغانستان د عربایزیشن په وسیله کوي. کوشش کوي اوس د میوند په قلورګي کې څه مشکل ده؟ میوند د افغانانو غزا د کفر په خلاف، ضرور نشته اوس خامخا ولاړ شي د عربانو د یو نهاوند نوم راوړي دلته یې کېږدي، ورته یا د یو بلې غزوې نوم ورته کېږدي. خو دا مسلمانان دي، پرېږدئ چې دا خلک په د اسلام کې خپل تاریخ، خپل ځان وګوري د اسلام په تاریخ کې، تر دې چې ته دلته دی لکه پاکستانیانو چې محمد ابن قاسم اتل کړی دی د خپلو خلکو لپاره. دغه پروسس چې دا کوم طالبان را شروع کړي، د افغانستان د تاریخ دښمني، د اتلانو دښمني، د ملي څلیو دښمني، د نېشنل برانډینګ دښمني، د موږ خوراکونه یې رافاسد کړي. تاسې باور په خدای وکړئ، په افغانستان کې د اوس په کابل کې، حتی په خارجه وزارت کې، د خارجه وزارت په پروتوکول کې دودپتي شامله کړي. خلکو ته هغه ورکوي، د شیدو چای خلکو ته ورکوي. فار ګاډ سیک، دا خو بیخي یو هندي شی دی. د شیدو چای به تا ته خوند درکوي، ته له پنجاب راغلی، خو د افغانستان شی نه ده. یو دا شیان اهمیت لري. ټول نړۍ په تاریخ کې د هغو خوراکونه، د هغوی د خوراک ټیسټ، او موږ تاسې افغانان د خوراک ډېر عالي ټیسټ لرو. د افغانستان د خوراک ټیسټ چې ده هغه په دې عالي ده چې موږ نه لکه د غربیانو غوندې ډېره مایلډ او غیر نمکي خوراکونه لرو، او نه لکه د هندیانو غوندې ډېر سپایسي خوراکونه لرو. ډېر یو معتدل مزاج د خوراک لرو. همداسې د کلتور مو په پاکي او په صفایي ولاړ ده. زموږ ستاسې ښاري فرهنګ، یعنې افغانستان ته یو وخت غریب اروپا ویل کېده، پخوا د هغه په وخت کې د شا په وختو کې، په هغه وختونو کې زموږ ستاسې ښاري ژوند د اروپا په معیار باندې و. په هغې سیمه کې ټولو خلکو له موږ تاسې سره
رشک درلود د افغانستان له ښاري ژوند د خلک یو ښېګڼه د افغانستان د ښاري ژوند دا وه چې د افغانستان ښاري ژوند د غرب په موډل نه و. همدغه ښارونه په همدې ځای کې د زرګونو کلونو له پراته وو. زموږ مسګر پخوانی و، خپله مسګري یې کوله. زموږ هر بل حلبي ساز هم و، خپله حلبي سازي یې کوله. زموږ د بنایي فن چې و، خپل د بنایي هنر و. زموږ د چاریکارو کې چې دا لوښي جوړوي دا د همدې ځای ارګانیک هنرونه وو. نو هدف دا دی چې موږ ته غرب ښاري ژوند نه دی راوړی، لکه پاکستان ته چې راوړی، لکه نورو ځایونو ته چې راوړی. موږ ښاري ژوند درلود. موږ بالعکس غربیان راغلو، انګریزانو د موږ ښارونه را ویجاړ کړل. انګریزانو د غزني بالاحصار ویجاړ کړ، انګریزانو د کابل سرپټی بازار یې ټول ویجاړ کړ. موږ چې کله له انګریزانو سره غذاګانې کولې، جنګونه هم کول، موږ د وحشي قبایلو په شکل جنګ نه دی کړی. د موږ لښکر یې د موږ شاهانو رهبري کولې. د موږ د میوند غزا دغه کړي، غازي ایوب خان کړي. ایوب خان شهزاده ابن شهزاده ابن شهزاده ابن شهزاده و. د موږ درېیمه غزا امان الله خان کړي. امان الله خان شهزاده ابن شهزاده ابن شهزاده ابن شهزاده و. دغسې د افغانستان تاریخ چې دی ټول یو ډېر طبیعي تاریخ لرو موږ تاسې. دغه خلک دا اوس مثلا د قومونو ترمنځ په کوم شکل نفاق اچولی ده، قومونو سره جنګوي، او په جمهوریت کې دغه د هغه مسله ډېره دوی برجسته کوي چې دلته درسته ده چې په جمهوریت کې موږ یو نوي تجربې ته تلو، او دا نوي تجربه د یو وخت لپاره یو قیمت باید تا ادا کړی وای. تا باید گذشت کړی وای چې د خلک دی یو دوه درې نسله په ماشومان یو ځای ښوونځیو ته تللي وای، نجونې سره ملګري سوي وای، هلکان سره ملګري سوي وای، خلک په مشترک شکل په دفتري قشلو کې پاته سوي وای، په دفترونو کې دفتري همکارانو په حیث پاته سوي وای. سوکا سوکا کلتور بیرته را ژوندی کېدو. زموږ خلک بیرته سره نږدې کېدل، بیرته هغه ذهني فاصلې ختمېدې، یو د بل په خوی بوی بدلېدل. لیکن دغه ښاري ژوند همدا اوس د طالبان سره راغلل، دوی زموږ ښاري ژوند متلاشي کړ. داسې زموږ ښارونه یې ټول له پنجابیانو ډک کړي. دا اوس زه په جمهوریت کې په پښتو ژبه ډېر ولاړ وم، ځکه زه پوهېدم چې په جمهوریت کې د افغانستان د بقا لپاره پښتو ژبه ضرور وه. افغانستان د ایران تر فرهنګي یرغل لاندې و. لیکن دا اوس ما ته دري ژبه دا رقم خوند راکوي والله لکه یو ډېر، ځکه اوس موږ دري ته ضرورت لرو چې دري باندې زموږ ملي هویت ډېر برجسته کېږي. ځکه افغانستان هغه نه ده، افغانستان کومه میوه نه ده چې یو هغه یو طعم ولري. افغانستان یو ریسیپي ده، لکه یو دیګ ته چې پیاز ورواچوي، پیاز ځان ته خوند نه کوي، بانجان ځان ته خوند نه کوي، غوښه ځان ته خوند نه کوي، غوړي ځان ته خوند نه کوي، خو ټول سره ګډ کې په یو خاص امتزاج کې یو خاص ټیسټ رامنځته کېږي چې بیا ته هغه ته یا روش وایي، یا دو پیازه ورته وایي، یا کړایي ورته وایي، هر نوم چې ورته اخلي. افغانستان د دغې ریسیپي نوم دی. دغه کوم رقم ګډوله چې د افغانانو ترمنځ رامنځته سوې ده، دې افغانستان ته یو ډېر خاص ټیسټ ورکړی، ډېر خاص خوند یې ورکړی دی چې له نورو متمایز دی. دغه فرهنګي غنا چې موږ تاسې یو له بل سره له نږدېکته ترلاسه کړې ده، دا تاسې په تقوالي کې دا غنا تاسې نه شوی درلودلی. ته ورسه، زه د بل چا هویت ته سپکاوی نه کوم، لیکن تاجکستان په یوازې دا خوند نه لري. ته ورسه د لرې پښتونخوا پښتانه ما ژوند کړی دی، زه هر څه ته احترام کوم، لیکن د هغوی په ژوند کې تاجک نسته، په خدای ژوند یې پکه ده. ما په وزیرستان کې ژوند کړی، دومره ابتدایي ژوند لري، دومره ابتدایي ژوند لري. زه بیا هم د خبره توهین په خاطر نه کوم، زه وزیرستان سره مینه لرم ځکه ما هلته ژوند کړی دی. لیکن حقیقت دا ده چې د وزیرستان هوښیار سړی په دې د کابل په اهمیت باندې پوهېده. په وزیرستان کې به کوم هوښیار سړی و چې ډاکټر به و، انجینر به و، په کابل باندې به عاشق و. هغه په دې خاطر باندې چې دغه ټیسټ، دغه خوند چې د افغانستان ټولنې ته امتزاج ورکړی دی، یو له بل سره ګډون ورکړی دی، دا ټیسټ په هغه کې نسته. دا په خالصه ټولنه کې دا شی نسته. خلک وایي پیور کلچرز ار پور کلچرز. هغه پیورټي چې ده په کلچر کې دا ښه شی نه ده، ځکه یو ډول ذهنیت پاتې کېدل په یو ځای کې. موږ تاسې لږ تر لږه 30 قلمه خوراکونه لرو په افغانستان کې چې یونیک دي. دغه غوربندي شوله د تا په ښایي په دې ریجن کې بل چېرته نه وي. دومره یو ښه ریسیپي ده.
هر بل خوراک یوازې په هرات کې تر 10 ډېرې داسې نایابه خوراکونه دي چې په هېڅ چېرته هم نشته، یوازې په هرات کې درښایه. د افغانستان د ګډوالۍ سره دا د هغه لپاره د افغانستان لپاره ډېر لویه غنا ده. د افغانستان ته چې د آسیا زړه ویل کېږي، دا ځکه ورته ویل کېږي چې دا د قلب غوندې رګونه ورته راغلي دي. ټول ریجن رګونه افغانستان ته راغلي. په افغانستان کې تاجک ده، تاجکستان لري، دلته ازبکستان ده، ازبکستان هلته موجوده، دلته ترکمن ده، هلته ترکمنستان موجوده، دلته بلوچ دی، هلته بلوچستان موجوده، دلته پښتانه دی، هلته پښتونستان موجوده. د هر د ټول ریجن نمونې په مخ کې سته او دا ډېر لوی فرصت دی. یعنې په افغانستان کې که ته زه هسې یو کوچنی مثال درته وایم، جدي مخلې که یو ټرانسلیشن کمپنۍ ته ولرې په افغانستان کې، ته کولی شې ټول ریجن ته ټرانسلیشن ورکړې، ځکه د ریجن د هر حتی ترکیې پورې، حتی تر عربو پورې موږ د ټولو خلکو ته سرویس ورکولی شو. افغانان جنټیکلی ولې افغانان ډېر بااستعداده خلک دي؟ په دې یو شي باندې تاسو په همدغه کار باندې د کاناډا وګوره په میلیونونو ډالر په خپل امیګریشن باندې فقط مصرفوي چې مولټي کلچر خلک پیدا کړي. زه درته وایم د هغه نه ده، د افغانانو ماشومان په غرب په اروپا کې اکثره سکولونه ټاپ کوي او افغانان جنټیکلی ډېر هغه دي. ما خپله په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي کې درس ویلی، ماستري مې هلته اخیستې ده. هلته افغانان هر وخت ټاپ ول. یو غټه کمیونټي د افغانانو وه، نو یو سکالرشپ یو پروسس ولو، عربانو به سکالرشپ ورکوو. د دې لپاره یې دغه ټاکلی و، معیار یې دا ټاکلی و چې کوم سکالرشپ ته به امتحان ورکوي چې څوک ډېر ټاپ کامیاب سول پکې، نو هغوی ته به ډېر سکالرشپونه ورکوي. نو دا سکالرشپونه به 80% افغانانو ګټل. بیا یې دا معیار ورته بدل کړو. هغه عرب ویل چې نه، زه غواړم چې نور خلک هم یې پکې. بیا ورته ویل چې راځئ دا د صنف ریکارډ به م ورسره رااخلو او امتحان به م ورکوي. په دې کې بیا افغانان مخکې سو. بیا یې دریم وار بل معیار یې ورته بدل کړو چې د نشاطاتو، صنفي نشاطاتو دې په دریم وار باندې هغه سړی مجبور سو، ویلی چې نه بس میرټ په اساس باندې نه کوو، افغانانو ته 1% وټاکئ. هلته هر ځلې چې به هلته د استادانو اکسچینج کېدو، یعنې اکثره به د ازهر نه او د مالیزیا نه نور ځایونو نه پروفیسران راتلل، بیا به یو ټرم به هلته تېراوه، بیا به بیرته تلل. نو کله چې به دوی بیرته تلل، بیا به طبعا د پوهنتون د فضا په اړه باندې به یو لیکچر ورکوو، یو تاثرات به بیانول، فیرول پارټي به ورته نیول کېده. په خدای د 2 استادانو زما په یادېږي استثنایي د افغانانو په اړه کامنټ ورکړ چې یو استاد عربو، هغه ویل وایي زه نه پوهېږم چې په دې افغانانو کې څه شی دی، what makes them so special. په اسلامیک یونیورسټي کې یوه قاعده وه، داسې یو هغه وه عمومي، وایي الصیني یدرس و ینجح، وایي چینایي چې د درس وایي او کامیابېږي، او تاجیکي یدرس ولا ینجح، د تاجکستان خلک لږ ډېر له سبقه ډېر دغه غوندې دي، سبق مبق کیسه کې نه دي، نو وایي دی درس هم وایي خو نه کامیابېږي. والپاکستاني یدرس و ینجح، پاکستانی چې درس وایي او کامیابېږي ایله په مټې کار وباسي. والافغاني لا یدرس و ینجح، افغان چې ده وایي درس نه وایي او کامیابېږي. دا د هغه تر هغه پورې وویل چې افغانان چې دي په دومره نه تجسس کې، په دومره په درس کې به التزام هم نه درلود، یوازې د امتحان په ورځو کې به سبقونه ویل. لیکن تاسو باور په خدای وکړئ، افغانان اکثره په پوهنتون کې ټاپ ول. ولې؟ ګولډ میډلان اکثره د اسلامیک یونیورسټۍ افغانان ول. دا داسې نه ده چې یوازې دا په تاریخي لحاظ هم د دې سیمې خلک ډېر مشهور دي په ځیرکتیا باندې، په هوښیارتوب باندې. د افغانانو په اړه باندې ډېر زیات څه ویل شوي دي چې د دوی د ذکاوت په اړه، د دوی جنټیکلی دوی د په دې هندوستان کې 20 کورنۍ د افغانانو تللي دي او ټول هندوستان یې په سر اخیستی. څه جینیس دي په د هندوستان په سینما کې افغانان دي، د هندوستان په آرټس کې، په څه د موسیقي آلات چې د ټولو افغانانو په هندوستان کې، ټول به نه وایم خو یعنې هدف مې دا دی چې افغانان ډېره زیاته برجستګي لري په هندوستان کې. ښه ساینټسټان یې چې دي افغانان دي، ښه دیني علما، ښه مشاهیر. دا قابلیت د څو شیانو راځي، خو یو عمده فیکټر په دې قابلیت کې د افغانانو نسلي ګډوالی دی. هر نسل چې انسانان چې نسل کې سره ګډېږي، دا په یو نسل کې نه کېږي، دا باید څو جنریشنه داسې واوړي. او افغانان په دې لکې دي چې دوی په زرګونو کاله باندې
نسل په نسل ګډ شوي دي. په زرګونو کاله دوی همزیستي کړې ده او په نتیجه کې ډېر یو غني نسل ذکي نسل رامنځته شوی دی افغانانو چې دوی ډېر غلی ذهني قابلیت یې ډېر لوړ ده. موږ باید په دې ټولو شیانو باندې هغه وکړو. یعنې که اوس یو سړی ویاړي په دغسې یو شي دي وویاړي چې افتخارات یې راوړي دي په سپورټ کې. مثلا دا موږ تاسو کرکټ ټیم په ډېر لږ وخت کې دومره ځای ته رسېدل. هغه د څه شی آوټ اف اشز یو ډاکومنټري د کرکټ په ټیم باندې لیکل شوې ده. ټول خلک وایي چې دا ډېر دغه وه په دومره لږ وخت کې چې یعنې هغه سطحې ته رسېدل نړیوال چمپینشپونو ته رسېدل دا وړه خبره نه ده. په داسې حال کې چې په ټول هېواد کې یو سټیډیم نه و د کرکټ په کوم وخت کې چې دوی یعنې په نورو هېوادونو کې چې ښه لوبغاړي را پیدا کېږي هلته د فلټر کېدلو یو ډېره لویه پروسه یې تر شا په میلیونونو خلک په یو لوبه کې اخته یي. بیا یو ډېره ټرانسپیرنټ پروسه یي چې په هغې کې خلک فلټر کېږي هغه کوچ او نخبګانې سر ته راخېږي. په افغانستان کې اول خو دا و چې کرکټ نه و، دوم دا و چې په لکونو میلیونو څه کوي په لکونو خلکو هم کرکټ نه کوو. درېیم په افغانستان کې هېڅ زیربنا نه وه. څلورم د فلټر کېدلو هېڅ پروسه نشته چې هغه اصلي لوبغاړي په کرکټ کې سر ته راوځي. البته اوس خو یو څه پروسس را جوړ شوی خو په هغه وخت کې نه و. لیکن په هغه سربیره هم د دنیا فاست بالر په تا کې راوځي. یعنې ښه ټاپ بیټسمینان زه خپله کرکټ کې ډېر نه پوهېږم او ډېر علاقه هم نه ورسره لرم چې رښتیا ورته. خو لیکن هدف مې دا دی چې د افغانانو د نبوغ یوه نمونه ده په دې کې هېڅ شک نشته. او داسې دومره نړۍ فوکس در باندې کوي هم هسې نه کوي در باندې. یعنې خلک هم یوه محاسبه لري. نو خلاصه د خبر بحث رانه اوږد سو. موږ یو ملت لرو په طبیعي شکل باندې. غمرالله صالح په یو تقریر کې وایي چې وایي افغانستان کومه حادثه نه ده لکه د نورو هیوادونو پاکستان ته اشاره وه چې دا تاریخ یو حادثه ده د یو چا په لاس جوړ شوی شی ده. افغانستان په لاس جوړ شوی شی نه ده. خو هر طبیعي باغ هم چې په هغې کې به ته یو شاخبري کوې او لاره ماره به پکې جوړی چې ته له هغه نه یو پارک جوړ کړې که نه. عادي ځنګل خو پارک نه وي. د ځنګل او د پارک فرق دا ده چې په پارک کې به ته یوه لاره جوړی یو فینسینګ به کوې او د ونو یو شاخبري مخبري به کوې یو بل کار به کوې چې له هغه ته پارک جوړ کړې. نو موږ طبیعي ملت لرو لیکن له دې طبیعي ملته یو ماډرن ملت جوړول او د ملت پرستۍ په زیور باندې د دې ملت پسولل ښایسته کول دا کار غواړي. او دا د چا کار ده؟ دا د وطن پرستانو کار ده. د هغو چا کار ده چې ملت پالنې ته په شعوري اعتبار اهمیت ورکوي. او د ملت پاله انسان خاصیت دا ده چې د دې خاورې له پشي سره له مار سره به مینه کوي. دا د ملت پال خاصیت ده. د دې خاورې له مارانو سره به مینه کوئ، لړمانو سره به مینه کوئ ځکه هغه به ستا د خاورې. په هر صورت تقریر راڅخه اوږد سو خو خدای دې وکړي. او دا اضافه مې ډېره خوښه سوه د هغه لیادیز ته وویل چې دغه د هغه داسې اوس هغه چې دی پیټریوټیزم چې دا یوازې عاطفي شی دی، یوازې یو میلان دی، عاطفي احساسات دي، ایموشنز دي. لیکن ملت پرستي چې دا هغه بیا عاطفي نه ده، هغه بیا شعوري شی ده. د هغې لپاره ته باید مطالعه هم وکړې، ته باید عقل هم ولرې، ته باید پکې واوسې، مسایل ته انتخابي شکل باندې راواخلې. موږ تاریخ ډېر پراخه ده، ټول تاریخ د تا ډېر ښه تاریخ هم نه دی. داسې نه ده چې موږ ټول تاریخ موږ د غور فاتح راولاړ شوی ده. غزنه یې داسې سوځولی چې 14 شپې ورځې اور پکې بلیدو. جهانسوز علاالدین جهانسوز راولاړ سو، له غوره راغی غزنه یې وسوځو. نو په تاریخ کې دا رقم فاجعه هم شته. لیکن کله چې ته یو ملت پرست یې، ته به بیا لکه د شاتو مچۍ، ته به بیا د زهرو له بوټي خپل حاصل راټولی. د وطن پرست خاصیت دا دی چې هغه په خپل وطن کې دننه ګرځي، په خپل باغ کې دننه ګرځي، له هر شي حاصل راټولی. ښېګڼه او ښایست به په خپل وطن کې راټولی، پکې را پیدا کوي به، پکې پالې به. د دې لپاره به شعوري کار کوي. او شعوري کار دی یوازې په کتاب او په ټیک ټاک پورې باید منحصر نه وي. ته باید په خلکو پسې وګرځې. دا اوس تاسې یاستئ په لاس انجلس کې اوسېږئ، په کالیفورنیا کې اوسېږئ، په بي سي کې اوسېږئ. تر خپل پښتانه کوشش وکړه تاجکان دوستان ډېر وپالې.
دا شعوري عمل ده. صحیح دی، تا به کله به د ژبه نه زده، کله به د مثلا کورنۍ کې بافت نه ورسره راځي، بعضې وخت دا رقم مشکلات دي، کله به یو بل مشکل وي. بعضې کارونو لپاره تاسې یو څه تکلف هم وکړئ، پروا نه لري، ځکه خو ته خو شعوري انسان یې که نه. ته غواړې چې یو پل خلک ویجاړوي، تی را ژوندی کړې، ته یې جوړ کړې که نه، ډامج کوي خلک، ته یې بېرته جوړ کړې، ترمیم یې کړې. خو که دا کار ته کوي، دې لپاره خو زحمت کالې. دغه شي ته باید موږ ډېره ځانګړې توجه وکړو. باید پرې نه ږدو چې یو له بل سره دلته په خارج کې ورک سو، او دا به ډېر لوی تاوان به وي چې د زرګونو کلونو په نتیجه کې رامنځته سوی یو ښایسته کلچر، یو ښایسته باغ، دا د موږ د بېغورۍ او د یو څو پنجاسپیو د منافقت له امله او د یو څو لیونیانو جنونیانو پروژیانو د کار له امله موږ تاسې دغه ښېرازه او دغه ښایسته تړون چې د انسانانو ترمنځ موجود دی دا متضرره کړو. مننه. څه وایه لکه او قرار صاحب ډېره زیاته مننه. کور مو ودان اوږده تبصره م وکړله. له ملګرو مننه چې په دې بحث کې برخه یې اخیستلې وه. بهترین سالار او هدیه خورکۍ واقعا هم ښه مجلس یې وکړ. هغه د تا په لفظونو باندې داسې اضافه ور وکړله. خو تا د پاکستان په تاریخ خبره وکړله چې پاکستان په خپل تاریخ کې د محمد بن قاسم خبره کوي. یعنی په تاریخ کې واقعا هم ما لومړنۍ زده کړې په پښتونخوا کې کړي دي 10 کاله 12 کاله. نو هغلته واقعا هم دوی د محمد بن قاسم ذکر کوي. خو په افغانستان کې د عربي نومونو د کلي اردوګانو له ادرسه د دغو نومونو تغییرېدل یا بدلول دا د یو پروګرام له مخې کېږي. لکه څرنګه چې د ملالې انا په بدل کې برطانیه په پاکستان کې د ګلڅانګې په نامه یوه نجلۍ چې ټارګېټ سول، هغه اوس په لندن کې اوسېږي او په یوه ملالې نوم یې ورکړ. په اصل کې د لندن کې چې کومه ملاله اوسېږي د پاکستان چې د دې نوم ملاله نه ده، مګر دا په لوی لاس د دې نوم چینج کړی سه، تغییر کړی سه، عیناً په داسې شکل سره لکه د افغانستان د کلو اردوګانو نومونه چې درته بدلیږي، لکه میوند کلو اردو ده او دا د کلو اردوګانو نومونه کانه چې عربي ته یې اوس دوی اړوي. دوی د افغانستان خو ډېر لوی تاریخ لري او د تاریخ هغه ته که موږ داسې شاته ورسو ورته وګورو، ملاله انا ده، نازو انا ده، دغسې احمدشاه بابا لرو، دغسې مولانا صاحب لرو، دغسې په هغه کې ډېر که تاریخ ته داسې پیزو هغه نومونه اخلو، ډېر لوړ اشخاص لرو موږ. خو دا کار د انګریز په پلمه باندې طالب په لوی لاس باندې کوي د پاکستان او د انګریز د ګټو لپاره چې دغه نومونه د افغانستان د کلو اردوګانو او د تاریخ بدلوي. دا تاریخي نومونه دا له انګریز سره په مشوره د پاکستان په مشوره باندې دا خبره کیږي. نو دا خبره نوې نه ده او د دې له تحلیل لپاره لکه څرنګه چې ما وویلی چې د ملالې نوم چې اوس په لندن کې ژوند کوي چې په سوات کې ټارګېټ سول، هغه په اصل کې ملاله نه نومېدله، ځکه اشتباه ونه کړم د دې اصلي نوم ګلڅانګه ده. نو په لوی لاس باندې دا کار قرار ساتل کېږي. او یو خبره چې باید یې وکړم محرم خور یوه اضافه بله یو شیبه هغه قرار صاحب تاسو کولی شئ ما مدیراتوره کې like just for 5 minutes. او سمه ده، زموږ څه بخښنه غواړم. یو خبره بل شی، قرار صاحب دلته هدیه خورکۍ هم ناسته ده او خالد جرأت هم ناسته. په دوی دواړو د ما غږ ده. موږ دلته په سوشل میډیا باندې آنلاین چې موږ تاسې دغه مبارزه کوو، دلته چې د خارج ته موږ تاسې څومره کسان په امریکا کې دي، په اروپا کې دي، په استرالیا کې دي، دغه د دولت له سقوط وروسته چې څومره ځوانان وپېغلې دي، وطن نه راوتلي دي، دا د یو جمهوریت یا د یو بیرغ تر سیوري لاندې تاسې موږ ټولو هلته په وطن کې ژوند هم کاوه، مبارزه مو هم کوله، مقاومت مو هم کاوه. نو د ما هدف یا مقصد دا ده چې تاسې په سوشل میډیا باندې هغه اشخاص چې دلته د مبارزې له ادرسه راځي له بېجایه انرژي ضایع کولو نه، که چیرې انرژي موږ د وطن په حقیقي خبرو باندې لکه قرار صاحب چې اوس پې ګویا ده او کوي دغه ملي نظریه ده. زه فکر کوم چې ټول ملي نظریې ته راسو او بېجایه موږ تاسې انرژي مصرف نه کړو، ګټه به یې ډېره زیاته وي په تاسې ټولو باندې، په دې ټولو ملګرو باندې، که هزاره دي، که دري زبانه دي، که ترکمن دي، که عرب دي، که ګجر دي، که بلوچ دي، که ایماک دي، که قزلباش دي، که پښتانه دي، چې هر څومره اقوام د افغانستان دي لکه قرار صاحب چې وویلې.
نو په دې ټولو باندې د موږ غږ داسې په خپل منځ کې له خپل منځي اختلافاتو او له بېجایه انرژي ضایع کولو تیر سئ. موږ تاسې که د انرژي په ملت جوړونه او په ملي مفکوره باندې راټوله کړو او په خپل منځ کې له هغو اختلافاتو سره تیر سو چې دلته په انلاین نړۍ باندې لرو. زه فکر کوم چې موږ تاسې به لاسته راوړنه هم ډېره زیاته لرلي او مفکوره به مو هم ملي پاتې سوي. سبا که بیرته بیا افغانستان ته سره ستنېږو شک او شبهات به مو هم په زړونو کې نه وي پاتې. هغه د مینې او د ورورولي فضا به انشاءالله قایمه وي لکه په جمهوریت کې چې قایمه وه. مننه. کور مو ودان. الله مو خوشحاله لره. کور آباد. زه دغه یو بعضې ملګري دلته 2-3 مسیج کمنټونه مې وکتل، وایي عمل نسته خبرې دي. داسې خبرې په خپل ذات کې عمل دی، خبرې ما عمل دی، خو په عمل کې لاس دا مټې خورې، په خبرو کې ژبې عضلات خورې، د ستوني عضلات خورې او ډېر هیوي عمل دی. داسې هم نه ده چې د څوکو لغت هر څوک ورولی شي، خبره بیا هر څوک نشي کولی او ډېر ضروري عمل دی. موږ نه دی کړی، موږ د خبرو عمل نه دی کړی. موږ ټول عمر څوکانو لغتې ورکړي دي، د خبرو عمل موږ نه دی کړی. یعنې خبرې موږ نه دی کړي. په خبرو کې ذهن وده کوي. په خبرو کې الفات صاحب د خبرو په اړه پوره یو نثر لیکلی دی، تاسې بیا ولولئ. د هغو په غوره نثرونو کې د الفات صاحب شته دی. په خبرو ذهنونه جوړېږي او په ذهنونو ملتونه جوړېږي. د خبرو سپکاوی مه کوئ. اکثره دوستان راشي او خبرې کوئ، ټوله ورځ عمل نه کوئ. هلکه لغتې درته وو، سوکان درته وو، کراټې درته وکړو، خو همدا خبرې د ټوله دنیا یې کوي. نو که دا خبرې بې معنا وي، خو دا ټوله ورځ دا ټرمپ هم غږېږي او بایډن هم غږېږي، خو ټول خبرې کوي که نه. تینک ټانکونه دي، پوهنتونونه دي، ټول خبرې کوي پوهنتونونو کې. مکتبونو کې خلک څه کوي؟ په مکتبونو کې خلک لغتې وایي، خبرې کوي که نه. پوهه د پوهاوي انتقال. تاسې پیغمبر 23 کاله په مکه کې یوازې خبرې کړي، بلې چې کړي دي خبرې کړي دي، خلکو ته خبرې کړي دي. په هغه وخت کې د خبرو وسایل نه وو، دا رقم وسایل نه وو جمعي، فرد ته ورغلی دعوت یې ورکړی ده. اوس دغه وسایل موجود دي. دې په ځای زه په یو نفر پسې ګرځم، ورته وایم چې راځئ ملي وحدت وپالو، ورورولي وپالو، ارزښتونه وپالو، خاوره وپالو، ناموس وپالو. زه دلته 500 نفرو ته یو ځای غږېږم. هدف دا دی ورور، د خبرو سپکاوی مه کوئ. او د خبرو د خلکو چې څوک خبرې درته کوي دي، خو ښه په هر صورت زه اوس به وایه چې دا یوازې دې قدر وکړئ، دا ځان ښیي. ځان نه ښیم. په دې ملک کې، په دې خاوره کې مشکل له هغه وخته راچور دی، ستاسې د خبرې سړی، د منطق سړی هم له ملکه شړلی دی. نو دغه ده. فکر کوم قرار صاحب نوبت په رنګ خور مخکې لکه خالد جرأت مخکې و، د هغو نوبت وي که خبرې کوي. مهرباني. مهرباني خالد ورور. جرأت صاحب خو کرزی صاحب را په یاد که. سلام با شما و محترم مجید قرار و دوستایی که در لایف شما هست، خواهر ماهرنگ. زنگ ورته راغی فکر کوم. هدیه خواهر، اگر صحبتتان خلاص شد میشه پایین بری، رفیقای دیگه منتظر است. باشه انشالله. بسیار میبخشین که با ما زنگ آمد. اگر کسی دیگه سوال دارد من میتونم